سلامونه او نیکې هیلې ټولو هغه زیارکښو او هڅانده ځوانانو ته چې له خپلو کاري فرصتونو څخه هره شیبه په ښه توګه ګټه اخلي او د خپلو فعالیتونو په څنګ کې د څو نورو هیوادوالو لپاره د کار او اقتصادي فعالیت زمینه برابروي. په اقتصادي فعالیتونو کې چې ښه او په زړه پورې کار دی هغه د خوړو تیارولو او پلورلو برخه ده. هغه هم د هیواد سیمه ییز خواړه. په دې خپرونه کې د هغو ځوانانو لیدو ته ورغلي یو چې په ډیر لوړ فکر سره ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي او د خپلو هڅو پر مټ یې ډیر په زړه پورې نوښتونه یې ترسره کړي دي. په بېلابېلو هیوادونو کې د خوړو او رستورانونو برخه کې مینوال ډیر وي، خو په ځینو رستورانونو کې توپیر دا وي چې سیمه ییز خوراکونه پکې پخیږي او مینوال ورځي او د خپلې خوښې خواړه په خوند سره خوري. هغه ځوانانو چې په دې برخه کې خپل اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړي دا دي چې دوی په خپلو نوښتونو سره په ښه توګه کار اخیستی او توانېدلي چې په دې خوړو کې 21 ډولونه رامنځته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد امین قادری هستم از ولایت زیبای کابل و فعلا هم در ولایت کابل زندگی میکنیم. فارغ تحصیل پانزه حقوق بخش قضا و سرانوالی. فعلا هم مصروف اجرای وظیفه در رستوران بولانی هستم. این رستوران با مدت 8 سال میشه که فعال شده. دیگه وقتی که من این رستوران آمدم مدت 7 سال پیش بود کار آغاز کردیم اینجا. دیگه تا فعلا جریان داره. 8 صبح حاضری کارمنداست که ساعت 8 ما کار آغاز میکنیم الا ساعت 10 شب. دیگه در بین کارمندای ما که از تایم‌های مختلف و بستای مختلف دارن. دیگه از جمله همکارای ما در بخش پخت پز بولانی است، در بخش ظرفشویی است و بخش صفاکاری و این بخش‌های دیگر که مصروف کار هستند. و تعداد 10 نفر کارمند فعلا اینجا وجود داره که هر کدامشون کارهای مختلف وظیفه‌های مختلف دارن. بولانی یکی از جمله غذایی است که بسیار مشهور است در افغانستان و هوسانه است. دیگه همین باعث شد که ما این را آغاز کنیم و این را جور کنیم، این رستوران را فعال بسازیم و این نوآوری است که اصلا تا بالا این کار کسی نکرده بودن و این کار است که ما یک نوآوری کردیم در بین مردم، در بین جامعه خود، در کشور خود دیگه شروع کردیم بخیر. و دیگه ای که بولانی غذای محلی ما و شماست که باید حفظ شود در بین کشور ما، در بین کشورهای دیگر در سطح جهان که ما همین خاطر مجبور شدیم که یک زمینه را مساعد بسازیم که کلی با خبر باشن که افغانستان هم این یک غذای هوسانه در سطح جهان داره. دیگه در پولی از ما زمینه کار به خاطر افراد بیشتره که فعلا شاید با شما معلوم است که شرایط کار در افغانستان بسیار ضعیف است و مردم مشکلات اقتصادی دارند. به خاطر یک زمینه کار برای هموطنان عزیز ما هم میباشد. بولانی یو له هغو خوندورو او له خاطرو جوړونکو سیمه ییزو خوړو څخه ګڼل کیږي چې د خوړلو تجربه یې هرومرو موږ ټول لرو. دا خواړه د هیواد په بازارونو، کورونو او د سړک پر غاړو لاسي کراچیو پر سر پخیږي او ځانګړي مینوال لري. اوس دغه ځوانانو د بولاني په ډولونو کې نوښت راوړی او توانېدلي دي چې یو ښه کاروبار پر مخ بوځي. بولانی سیزده بولانی که در یک مکان زیبا، جای پاک، منظم ما آماده میسازیم. دیگه طبعا دستپخت مادر میگیم، باید دستپخت مادر به شکل خوبتر، بهترش صحیح باشه، پاک باشه برای هموطنان عزیز ما تقدیم کنیم. بسیار فکر کرده، بسیار با دقت ما ایشو را انتخاب کردیم که مثل دستپخت مادر، یعنی مادر خود طبعا شما میفهمید که مادر کسی است که بزرگترین نعمت از طرف خداوند برای ما و شماست و همین باعث شد که ما ایشو را انتخاب کنیم که دستپخت مادر خونه جوره نداره، اما ما کوشش میکنیم که مثلش در رستوران آماده بسازیم برای هموطنان عزیز ما. که بولانی کسی یکی از غذای دیرینه ماست و در جای مختلف افغانستان به شکل مختلف و انواع مختلف بولانی آماده میسازند. حتی خارج از افغانستان ما میبینیم که بولانی بسیار معروف است. چند سال قبل بود بولانی در بخش غذا در سطح جهان مقام اول گرفت. بولانی یک غذای بسیار دیرینه در افغانستان بود و فعلا هم هست. مشتری های ما فرق میکنم، مشتری های بولانی دیگه روزانه از ولایت هم ما مشتری داریم که میاین
از مشتریایی داریم که از ولایت‌های مختلف اینجا میاین، خاص به خاطر بولونی. وقتی که جمعیان بر ما میگن که این ما دوباره پیش شما برگشتیم بعد از مدت‌ها دیگه. در داخل خود کابل هم خوب از مشتریای خود دارن. بولونی که همه روزه اونا میاین بولونی نوش جان میکنن. فصل مشخص نداره که مشتری ها باید بیاین اینجا مشخص باشه که زمستان باشه تابستان باشه. طبعا که هوا گرمتر باشه مشتری فیصدی مشتری کمتر می باشه، اما وقت هوا سردتر میشه فیصدی مشتری هم بالا میره. و فصل هم داره بولنی از خود که ماه مبارک رمضان است که مشتری های ما تقاضا میکنن، آردر میکنن، خودشان میین میبرن یا میجه میین در رمضان پیش ما بولنی نوش جان میکنن. دا زموږ ذهني لیدلوری دی چې د خپل چاپیریال په اړه یې کوو او یوه ذهني نړۍ ځان ته جوړوو. په همدې حالاتو کې داسې کسان هم شته چې زیار باسي او له خپل کاروبار او د هغه د پایلو څخه راضي دي، او بیا داسې نور کسان هم شته چې هره ورځ لکونه افغاني کار کوي بیا هم شکایت لري او وایي چې کار نشته. نو غوره ده چې د شکرګزارۍ او رضایت احساس نورو ته هم ورسوو او دا ښکلی فرهنګ پیاوړی کړو. قسم که معلوم است هموطنان عزیز ما بولونی آماده میسازن در خانهایشان یا بعض جایی که مثال با تفریح میرن، مثلا قرقه میرن، پخمان میرن یا جای مختلف دیگه در افغانستان دیگه اونا بولونی آماده میسازن دیگه. طبعا شاید بولونی گندنه باشه، کچالو باشه یا کدو باشه و از جمله هموطنان ما که در خارج زندگی میکنن اونا هم دیگه طبعا زیادترشون پشت بولونی دق میشن که بولونی گندنه اوجا پخته کردن نمیتونن. فکر میکنم بولونی گندنه اوجا پیدا نمیشه که اونا بولونی آماده بسازن دیگه. به همین خاطر ما انواع از مختلف بولونی رو اینجا آماده میسازیم که از جمله بولونی های ماهی است، بولونی گوشت گوساله است، سمارق است، بولونی گوشت مخصوص است دیگه، کدو است، ترکاری است، نیش پیاز است دیگه. عملا میریم به طرف آشپزخانه میبینیم که چه رقم بولونی پخته میشه و به دوستای عزیز و هموطنان عزیز ما به تصویر میکشیمش. هرومرو داسې ډېر نور سیمه ایز افغاني خوراکونه شته چې د هغه له لارې هم د کار زمینه برابرېدلی شي. هغه ځوانان چې په دې برخه کې لیواله وي کولی شي خپل کار پیل کړي، خو نوښت او مثبت بدلونونه هم په همدې ډګر کې ورسره مرسته کولی شي. په کاروبار کې یو ښه کاري ګروپ درلودل د کار په وده کې ډېر اغیزه لري، خو تر ګروپ څخه مهم د ګروپ مشر رهبري ده چې باید د مدیریت وړتیا او د غړو د هڅونې توان ولري. د ټیم د ټولو غړو سترګې د مشر او مدیر په لوري وي، او څومره چې مشر په کار کې مینه ولري او ستونزې په ښه توګه مدیریت کړي، هماغومره د ټیم نور غړي هم د کار استقامت لوړوي او د ستونزو د حل وړتیا پیدا کوي. د دغسې هڅو په لیدلو سره کولی شو د خپل خوښې کار په پیل کې هیلهمند شو. که تاسې هم د داسې فعالیتونو لپاره د کار کومه طرحه لرئ، نو له دقیق پلان جوړونې وروسته پریکړه وکړئ او د تجارت میدان ته ننوځئ او پیل یې کړئ. از ما پخت و پز است دیگه. کار پخت است. 22 نوع بولونی داریم. این کار پخت مربوط ما میشه. فعلا خب تعداد 10 نفر هستیم که کار میکنیم. شکر خدا. از 9 صبح کار ما شروع است تا 9 شب. خدا را شکر راضی هستیم از کار خود، راضی هستیم. خدا را شکر از بار. از ما خب هر نوع که مشتریای ما آردر بده ما براشون پخته میکنیم. دیگه از گوشت گوساله است، گوشت مرغ است، گوشت ماهی است، مخصوص گوشتی است، سمارق است، ترکاری است. اگر دانه دانه بگوین براتون گفتم میتونم کلشه. این مواد که است، ماش است، این سمارق میشه، این کدو میشه، این رومی است، زیتون است، دلمه است، مرچ تازه، مرغ است، گوشت گوساله است، کچالو، گندنه یا ماهی میشه.
دیگه باز ترکیبات از یا مکس هم هسته به حساب. از هر نوع که مشتری بخواه باز این ترکیبات از این مکس هم میشه که ما برشان پخته کنیم. والا دیگه با ما آسان است فعلا دیگه، با کسی که از دور میبینه او سخت است. بعض مشتری هست بولونی سرخ میخوره، بعض مشتری هست بولونی سفیدک میخوره و اینجا کس هم چیزش کس ریسیپیش که بر آمده به حساب هم استاد وحید که کشیده برد از او دینمی بوده که بولونیش نازکه که بسیار کریسپی باشه که همو مشتری را مزه بده. دیگه ما رو هم به مو کیفیت کار میکنیم. این خو یکی بولونی های سر بازار است که یک چیز پخته میشنه به حساب یک خمیر است. این کس دیگه به حساب سر و زیر پت باید است شو از او خاطر همین ترتیب سرشان پت میشه و زیرشان که چار پیسه شو از او خاطر. خو این همین 22 نوع بولونی که هست ما برای مشتری های خود ریزرو میکنیم. سرمایه ترلاسه کول او اقتصادي وده لاسته راوړل هیڅ له وسه وتلی کار نه دی. دا بریاوې د هر چا لپاره شونې وي او کولی شي چې په همدې لورې اقدام وکړي او خپلو موخو ته ورسیږي. بسیار خوشحال هستم که در وطن خودم زمینه کار به خودم مساعد است و در همین جای که من کار میکنم بیشتر جوانان است که کار میکنن مشغول کار هستند. این بسیار یک احساس خوشی میده بر آدم در وطن خود بتانی کار کنی خدمت کنی. بولونی یک غذای سنتی است که در وطن ما بیشتر مروج است و مردم خوش دارن به حساب تفریح میله روزهای جمعه نان میخورن و بیشتر اوقات شکر خدا از طرف صبح فعال میشه تا شب که ما میریم مشتری های بولونی زیاد است. همشان نان این یک غذای هوسانه است، همشان نان هوسانه خوردن. خودم از ساعت 8 صبح من تا 9 شب هستم. بیشتر روزهای پنجشنبه جمعه و شنبه ما ازدحام ما بیشتر است، چون مردم به حساب روزهای پنجشنبه آخر هفته می باشه به حساب تفریح و میله یا به حساب از اینکه که با فامیل یک جای باشن من غذا خوردن و روز جمعه هم که رخصتی می باشه روز جمعه هم بیشتر می باشن اینجا. روز شنبه هم که آغاز هفته است دیگه، یعنی 3 روز بیشتر مشتریان زیاد می باشه. سلام احترامات به خودت و بیننده های عزیزتان در گوشه دنیا که هستن جور صحتمند باشن. دیگه آمده امروز چاشت بود، رفیقا میمان ما بودن از ما خانه میجاست، رفیقا میمان بودن. باز گفتیم بیایم یک غذای سنتی خود ما بولونی. واقعا بولونی لذیذ هم بود، دست پخت مادر که میگن واقعا بود دیگه. کت دوستا آمدیم واقعا لذت بردیم دیگه. نسبت به دیگه غذای سنتی بولونی که در کل دنیا مشهور است و خصوصا در این رستوران واقعا مزه‌دار پخته میکنن خاص از بولونیشان دیگه. باز خوبیت این رستوران است که ازر مثلا در دیگه جایا تنها مکس و گندنه و کشولی ها می باشه و در این از انواع گوشت است و ازر قسمی که بخواین است و همین خوبیتش از دیگه لذت بردیم واقعا. اجیمال بنیاد هستم، از کارت 4 کابل آمدیم.
دیگه امروز خواستیم یک بولونی نوش جان کنیم، با وقت مزادار بود، راستی مزه داد دیگه. بازم تشکر از این رستوران، ما بار اول از دیدیم دیگه. بسیار حالا بسیار خوب، انواع مختلف دارم دیگه، بسیار مزادار خوب است دیگه. بازم تشکر. هر مملکت از خود یک غذای خاص خود داره. افغانستان همی بولونی است با شک است منتوس که با واقعیت در کل دنیا رشد کرده و مردم نوش جان میکنه. یک غذای خوب است. ځینې مسایل دي چې باید یوازې په عملي بڼه ترسره شي. تر ټولو لومړی کار دا دی چې انسان باید پر خپلو وړتیاو باور ولري، له دې وروسته خپل هدف او لوری په ښه توګه وټاکي او د هغې ترلاسه کولو لپاره له فکر څخه په ښه ډول ګټه واخلي. بله اړینه موضوع دا ده چې خپل خوب منظم کړي. باید د خوب مناسب وخت ولرئ او له زیات خوب او سستۍ څخه ځان وژغورئ. رښتینولي او د خدمتونو په غوره ډول وړاندې کول د بریا له نورو رازونو څخه وي. دا رښتینولي په لومړی قدم کې له خپل ځان څخه پیلېږي، ځکه تر ټولو ډیر چې تاسو یې پیژنئ خپله تاسې یاست. تاسې د خپلو وړتیاو ښه خبر یاست او له خپلو کمزورتیا هم. نو خپل ځان خپله ښه پیژنئ. نو ځان پیژندنه هیڅکله مه هېروئ. په ځانګړي ډول په کاروبار کې نظم لرل او ښه کاري پلان جوړول هم د بریا لاره ده، په ځانګړي ډول د کارخانو لپاره او د کاري ګروپ د مشرتابه لپاره. قسمی که شما دیدین بولونی آماده شد، طریقه پختنش دیدین. ما و تعداد 21 نوع از بولونی پخته میکنیم که از جمله بولونی گوشت گوساله، گوشت مرغ، گوشت ماهی، کدو، زیتون، سمارق، نشپیاز، رومی، بانجان رومی است، دیگه نشپیاز است، بولونی های زیتون است، بولونی های انواع مختلف از دیگه که از ترکاری باب ما آماده میسازیم، هم از گوشت باب هم از بولونی های میکس. به جمله 21 نوع هستند و فعلا هم همکارای عزیز ما و تعداد نمیفهم که 5 تا 6 تا نوع از بولونی را آماده ساختن. دیگه ما با شما معرفی میکنم که از جمله بولونی ترکاری است که ترکیب گندنه و زیتون رومی و مرچ تازه است و نوع دیگهش است از جمله بولونی گوشت مرغ است که ما از این نوع بولونی میتونیم 3 نوعش یا 4 نوعش ما چند ترکیب آماده بسازیم که یک نوعش میشه گوشت مرغ همراه با دلمه، گوشت مرغ همراه با بانجان رومی، همراه با زیتون هم میشه که ما ترکیب کنیم. همچنان بولونی دیگر زبان بولونی ماهی است که ماهی عربی است، بسیار خوبش است، همیشه ما استفاده میکنیم. دیگه همچنان بولونی کدو است، اینا خیلی خوشمزه میه که از هم 2 نوع ما آماده میسازیم. یکی سادهش است بولونی ساده کدو و یک نوع دیگرش هم بولونی کدو با دلمه آماده میسازیم. همچنان در پالی بولونی همچنان ما دوغ هم داریم که دو نوع از دوغ ما جور میکنیم. یکی از دوغ ساده است و دیگرش هم دوغ تند و مرچدار برش مردم میگن. همچنان 2 نوع چتنی که ما آماده میسازیم، چتنی مختلف است، یکیش از چتنی بانجان است و دیگرش هم از چتنی ماست است که ما آماده میسازیم برای هموطنان عزیز خود تقدیم میکنیم. مشتری های ما روزانه فرق میکنه، هر کس علاقمند هر بولونی که مثلا خوش داره هست و هر کدام از بولونی هم علاقمند های خدا دارم. یعنی بعضی مشتری هست که خاص به خاطر بولونی ماهی اینجا میان، اما بعضی از مشتری دیگه هستن خاص به خاطر بولونی گندنه و ترکاری و سمارق اینجا میان. اما بعضی از مشتری هست که به خاطر مخصوص گوشتی ما میان که اینجا ترکیب گوشت گوساله و سمارق داره. دیگه مشتری های مختلف، بولونی های مختلف، هر کس علاقمندیش. قیمت های بولونی هم از 30 افغانی شروع شده الی 100 افغانی. دیگه هر کدامش قیمت مختلف داره. مثلا بولونی ماهی ما قیمتش 90 روپیه است، بولونی گندنه کچالو که قیمت 30 روپیه است، دیگه بولونی گوشت مرغ 80 افغانی است. بولونی مخصوص بولونی ما که باز دانه 100 افغانی است که گوشت باب ما عموما هر کدامش 4 پیس میشه و بولونی ساده ما که 2 پیس میشه، یعنی 2 توته. دیگه هر کدامشون طریقه مختلف داره و همون نوعیتی که ما رو توته میکنیم با مشتری خود تقدیم میکنیم با هم فرق میکنه. دیگه دوغ ما میرخم، پیشترم براتون گفتم که 2 نوع دوغ داریم، دوغ تند است و دوغ ساده است. دوغ ساده دیگه مردم زیادتر خوش میکنن به خاطر از اینکه همو دوغ نرمال خوبتر است. باز بسیاری هم هست که
دوغتون خوش میکنن و علاقمند هستن، نوش جان میکنن، ما براشون اینجا جور میکنیم دیگه. این حال شما نوش جان کنین، مزهش ببینین که چطور است مزه بولونی و کدام نوش خوشتان میه، کدام نوش مزهدار است، همراه با دوغ مزهدار و تند تیز. ما خو بولونی ترکاری هم خوش دارم و بولونی گوشت گوساله همراه با بولونی ماش دیگه. ما می سینه و دیگرش هم مزهدار است خوش دارم، اما امید سینه و بولونی ده زیادتر از دیگرش خوش دارم. خدا کنه که از برنامه خسته نشده باشین و بیننده هم خسته نشده باشین از این برنامه دیگه. ما در خدمت هستیم دیگه، هر وقتی که میاین دروازه رستوران ما برایتان باز است. په پای کې یو آباد سرلوړي د فقر له بند څخه خلاص افغانستان په هیله.